د یو هوښیار سړي دوه لوڼې وې. یوه یې بزګر ته واده کړې وه او بله یې لوښي جوړونکي ته واده کړې وه. کلونه وروسته سړی خپل کلي څخه ښار ته ځي چې د لوڼو له حاله خبر شي. هغه لور چې بزګر ته یې واده کړې وه پلار ته یې ښه راغلاست وویل. کله چې د هوساینې او کاروبار پوښتنه ترې وکړه ورته وایي چې په قرض یې تخم اخیستی او فارمونه یې جوړ کړي او اوس باران ته انتظار کوي. که باران وشي نو زموږ لپاره رحمت دی او زموږ پټي به ښه حاصل وکړي. له هغه ځایه د وتلو وروسته د بلې لور چې لوښي جوړونکي ته یې ورکړې ده ورغی. لور پلار ته ښه راغلاست وایي. کله چې د هوساینې او سوداګرۍ په اړه یې پوښتنه ترې وکړه نو هغه وایي چې په خورا زیار سره ځینې لوښي جوړ شوي او لمر ته یې د وچولو لپاره ساتلي دي. که باران وشي نو ټول ژوند به یې خراب شي. هر څه یې چې جوړ کړي ترې خراب بشي. باران د الله جل جلاله رحمت دی خو هیڅکله دې باران ونشي. سړی کور ته رارسیږي. ښځه یې د دوو لورګانو حال پوښتنه کوي. سړی ځواب ورکوي چې الحمدلله که باران وشي ژوند به مو سم شي او الحمدلله که باران ونشي ژوند به بیا هم سم شي. نو درنو لیدونکو هغه څه چې ستا لپاره مناسب دي د نورو لپاره مناسب نه دي او هغه څه چې تا ته مناسب نه دي د نورو لپاره مناسب دي. دا دنیا همداسې ده نو په هر حالت کې د الله جل جلاله شکر ادا کړئ.